دا ورو ډېر ښایسته سوال کړی دی. ما ته ښکاري چې دا مسله مخکې ما بیان کړې، خو دغه کیدای شي سوال رانه شوی یا موږ د جنازې مسایل چې بیانول هلته بیان شوې ده چې د قبرونو په خوا کې چې زموږ په دې ملک کې دا مولیان ولاړې او تقریرونه کوي. دا طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو وه. جواب د دې مسلې دا دی، د رسول صلی الله علیه وسلم نه په یو حدیث کې دا ثابت دی چې هغه د قبر په غاړه باندې قبر لا تیار نه و، ملګرو ته هغه اوږد حدیث بیان کړی چې وایي د نیک عمله بنده نه روح وځي نو ملایک دا روح راوالي اسمان ته وخیږي، بیا د بد عمل هغه ذکر کړي، بیا سوال جواب. دا اوږد حدیث رسول صلی الله علیه وسلم کوم ځای کې بیان کړی؟ د قبر په غاړه. خو دی هله بیان کو چې کله دا قبر لا تیار نه و نو هغه دا موقع غنیمت وګڼل، یو مسئله ورته بیان کړه چې هغه د قبر سره تعلق ساتي. دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله فارغه شو د مړي د ښخولو نو دا خبره به یې کوله، استغفروا لاخیکم، د خپل ورور دپاره بخښنه وغواړئ، فانه الان یسأل، د ده نه به اوس تپوس کېږي. دا خبره به یې صرف کوله، دا هم د دې مړي د ښخولو سره تعلق ساتي. خلاصه دا ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم مستقل خطبې او تقریرونه نه دي کړي، لکه څنګه تقریر او خطبه چې ته په جومات کې کې داسې خطبې او تقریرونه او تفصیلي خبرې نه دي کړي. که یو سړی وایي دا یې چې کړي دي نو دا خو یو خو دې جواب دا دی چې دا خو یو پیر دوه کړي دي. همیشه دغه د حدیث یو پیر بیان کړی دی که نه، په مخه خو د قبر په غاړې د حدیث نه دی بیان کړی. بله دا که بیان کړی هم دی خو د مسلې تعلق د څه سره دی؟ د قبر سره دی. نو یو مسله یې واضحه کړه. نو که اوس چېرته یو عالم د قبر په غاړه ولاړي او ویني چې دا خلک یو ناروا کار کوي، مسله یې بیان کړه، صحیح ده، ځکه چې تعلق یې دې سره دی. مستقل تقریرونه چې زموږ په دې ملک کې همیشه یې کوي، دا نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي، نه د صحابه کرامو نه، نه د تابعینو. او که دا نوم پرې د سلفیانو پروت وي او که د غیر سلفیانو، چې څوک هم کوي، دا طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم همیشه نه وه. ما راته وایي که نه، کله نا کله یو نیمځي کې یو عالم هم مختصر نصیحت. قبرونه د نصیحتونو د تقریرونو د اوږدو تقریرونو ځای نه دی، د اوږدو تقریرونو ځای نه دی. که چېرته مناسب یې وګڼله کله نا کله یو مختصر خبره د مسلمانانو ته وکړي، جدا خبره ده. بیا تر دې حدیث استدلال کولی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر دوه دا کار کړی. خو دا زموږ په ملکونو کې خو بلکل یعنې دې نه بغیر ما ته ښکاري چې مړی نه ښخوي، او د اول نه وایي چې زه به پلانې مولا راولم تقریر له، او زه به پلانې راولم. او بعض مولیان خو له منډه دې ته یعنې دواګانې کوي چې الله دې پکې څوک مړ کړي، یار دې کلي کې څوک مري نه، ځکه چې بیا پکې تقریر وي او پروګرام وي او غوړزیړي. نو حق ته به حق وایو او باطل ته به باطل وایو، غلطي ته غلط او صحیح ته صحیح. کار څوک کوي او کار څوک نه کوي. نو صحیح مسله دا ده چې مقبرې د اوږدو تقریرونو ځایونه نه دي. ولې؟ دلیل به څه دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم، صحابه کرامو، سلف صالحینو دا کار نه دی کړی. او که تقریر کې خلکو ته ځایونه ډېر شتي، موقع ډېرې شتي. کله نا کله د موقع مناسبت مختصر نصیحت کېدی شي، والله اعلم. د ورو سوال کړی دی چې دا نن سبا دا ودونه هلته ملک کې هم خلک په دې شادي حالو کې کوي. نو دا ودونه په شادي حالو کې کول د شریعت په نظر کې څنګه دي؟ دا خبره صحیح ده. نن سبا مال او